السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د پښتو سکچویر زده کړې ته پخیر راغلاست. په دې برخه کې تاسو ته د صوتي ترانو یا هم نعتونو یا هم تکړونو څخه د اپلیکیشن جوړولو طریقه ښیي چې څنګه کولی شو له صوتي څخه اپلیکیشن جوړ کړو. نو لومړی راځو سکچویر ته. سکچویر مو خلاص کړ، اوس یو اپلیکیشن جوړوو. نوم ورکوو مثلا پښتو ترانې. کله مو چې جوړ کړ اوس راځو خلاصوو. خلاص شو نو د شروع صفحې څخه تیریږو، ځکه چې شروع صفحې درس مو په یوټیوب چینل کې موجود ده. همغه طریقه باندې وکړئ نو ډایرکټ د کورس صفحه جوړوو. نو لومړی راځو لاینر وي راخلو، له هغه نه بعد میچ فرانټ او سیډینګ د لاینر 1 0 کوو. اوس راځو لیست ویو، دو لیست ویو بیا دلته د لیست ویو ډیوایډر هایټ دا هم 0 کوو او فیډینګ دا هم 0 کوو. اوس راځو یو کسټم ویو د لیست لپاره جوړوو. لومړی لاینر اچ راخلو، دلته ورکوو مثلا 80 یا هم 80. د دې نه بعد تاسو راواخلئ یو دانه سرکل ایمیج ویو او اوس بیا په لاینر باندې کلیک کړئ. د لاینر ګراویټي سنټر ورټیکل او سنټر هوریزنټل او رایټ طرف ته هم چې کله کړ اوس لاینر فیډینګ 0 او د دغه سرکل ایمیج ویو شاوخوا فاصله پلس کوو او د ده ولاړوالی 50 په 50. اوس راځو یو عکس راخلو او دا عکس هم راخلو. امپورټ آیټمز دلته نوم ورکوو دواړو ته مثلا آی سی چینج نیم آی سی 2 چینج نیم امپورټ ویو. اوس راځو لومړی دغه ته عکس ټاکو. کله مو چې عکس وټاکه اوس راځو انجکټ برخې ته. تاسو کولی شئ د شاوخوا اسماني دیوال چې دا په شین رنګ کې دا 0 کړئ یا یې هم غټ کړئ. مثلا که غواړئ غټ یې کړئ، مثلا 10 عدده یې کوئ، 10 عدده شو. که غواړئ بیخي 0 کړئ نو بیا 0 کولی هم شئ. که غواړئ رنګ بدل کړئ، رنګ کوډ بیا دلته ورته واچوئ. که غواړئ د بیکګراونډ رنګ یې بدل کړئ هغه هم دغه ځای کې ورکولی شئ. نو دا هم و د دغه سیټینګ. اوس راځو دا 0 کوو، 0 یا هم 1 اوس راځو یو ټکسټ ویو دلته راخلو. ټکسټ ویو دلته لیک مثلا د ترانې نوم مو چې دلته ولیکه. اوس به راسو یو بل ایمیج ویو هم راخلو او د دې ایمیج ویو چې ده ولاړوالی هم 15 او هغه یې هم 15. او سکیل ټایپ چې ده فیټ ایکس وای شاوخوا فاصله پلس.
دا دلته کې لاس ورکړئ. موږ به تاسو بیرته په دغه ځای کې عکس انتخاب کړئ لومړی او بیا به راسئ په دغه میز کې. نو موږ غواړو دغه ته رنګ هم ورکړو، دغه ما عکس ته رنګ ورکړو. نو راځو دلته د رنګ او د رنګ د کوډونو لپاره راځو. تاسو کولی شئ د رنګ کوډونه له هر ځای څخه ترلاسه کړئ، پکسل اپ کې یا هم سټیچویر کې. نو موږ ورته رنګ ورکوو، خپل رنګ راخلو، ورته کاپي کوو یې. کله چې کاپي کړو ته بیرته ورته اچوو. دغه که غواړئ یو عکس ته رنګ ورکړئ نو دغه کوډ تاسو کولی شئ په دغه کوډ په واسطه عکس ته رنګ ورکړئ. نو د دغه عکس رنګ هم ورکړل شو. اوس راځو د دغه ټکسټ سایز لږ ماتوو، 14 اندازې سره، 14 یا هم 14. اوس راځو د دغه وایټ چې ده دا یو کوو. کله چې دا یو کړو دا اوس د دغه عکس جوړ شو. اوس راځو بیرته مین اکټیویټي ته او دلته راځو کسټم یو لیست دلته انتخابوو. له هغه نه بعد راځو ایونټ ته ان کریټ. اوس دلته راځو ویوز، set list custom view data یا refresh data. دا دواړه دلته لومړی ځلو. له هغه نه بعد تاسو ته لیست ماپ نه ده موجود. نو راځو یو آل لیست مو چې کله کلیک کړه بیا ماپ دلته نوم ورکوو، مثلا دا مو دلته انتخاب کړه. اوس راځو آټ کې مثلا دلته نوم ورکوو، مثلا نوم ورکوو نیم. یا هم دلته لیکو MP3. دلته چې کله MP3 ولیکله دا کاپي کوو. دلته مثلا دلته لیکو، یعنې تاسو غواړئ لومړی په لیست کې لومړی لیست د لومړۍ برخې کوم هغه وي، مثلا MP3 فایل وي، تاسو ورکوئ مثلا MP3. دا به کاپي کوي، سیو به یې کوي. کله چې دا کاپي کوي او سیو مې کوي، اوس به راسئ کاپي، دلته به داسې یو څلور دانې زه جوړ کړم. دلته به ورکړو A2 او تر اخره پورې د ویډیو سټاپوم، ټول لیکم بیا به تاسو ته. نو دا مو ولیکل، څلور دانې موږ غواړو څلور برخې ورکړو. تاسو کولی شئ هر څومره برخې ورکړئ، مثلا MP3 A1 A2 A3 A4 پورې. نو اوس راځو unbind custom view ته. له هغه نه بعد راځو دلته ویوز راخلو. set text دلته لیکو ویوز ټکسټ ویو یا ولیکو. له هغه نه بعد راځو افلاټور برخې ته. لومړی یو دا راخلو، دا راخلو، دوه او دغه راخلو، دا درې. دغه شان راخلو. دلته اوس لومړی لیکو تاسو join او دا به دلته کېږدو په دغه سیستم به یې کېږدئ. لومړی به join راواخلئ، بیا به د هغه نه بعد to string white out یعنې د اعشاریې عدد نه پرته مکمل عدد کې. اوس به راسئ دلته به ولیکئ مثلا ترانه شمېره، ترانه
پښتو ترانه شمېره به ورسره ولیکئ شمېره نو داسې دلته راواخلئ دا به بیا کاپي کړئ دا به دلته کېږدئ اوس به راسئ په دې اخر کې به تاسو یو قوس ورکړئ مثلا دا اوس دلته تاسو پوزیشن او دلته یو او دغه ځای کې به تاسو دلته قوس بند کړئ مثلا دا هم نه ده نو دغه دواړه یو شی راغلل تاسو به په دغه کې دا ورکړئ سویدونه به تاسو داسې راځي نو دا کار خلاص شو اوس به راسئ ویوز ته کنټرول برخې ته دین اپریټور ته مساوي پوزیشن 0 نو ته به اوس ویوز راواخلئ مثلا سیټ ایمیج په دغه ځای کې به تاسو سرکل ایمیج ویو په دغه ځای کې به یو عکس ورته انتخاب کړئ یو 4 عکسونه رااخلم چې ځکه 4 لیست که 4 شیان دي موږ سره نو له ګالري نه به یې راواخلو نو راځو ډاونلوډ نه به راواخلو یو دغه مازې مثال په طور باندې راخلو معلوم دلته تاسو نوم هم ورکوئ چې ټول ته په یو ځای باندې ورته نوم ورته ولیکئ مثلا نو نومونه ولیکل شول دلته راځو ان بینډ کسټم ویو ته یو سرکل وي او که 0 یعنې اول و نو دا خپل دې پکې وي او اوس راځو سرکل ویو او ټکس ویو ته ټکس ویو خو ما دلته انتخاب کړی بس درته خلاص اوس دلته راځو بل کاپي کوو داسې دلته یو لیکو بیا داسې کاپي کوو دواړه 4 دانې پوره دلته 2 لیکو او دغه ځای کې هم 3 نو که چېرته نو دوهم و نو په دوهم کې به دا اختر والا او په درېیم کې دا 4م کې ده نو دا کار هم خلاص شو اوس راځو آن آیټم کلیکینګ دلته چې راغلی اوس به راسئ اپریټور کنټرول برخې ته په دغه ځای کې یا هغه راواخلئ پوزیشن دلته به ولیکو 0 نو مخکې له دې چې دا ورکړو دا به زده کړو موږ سره یو هغه ثبت دا لومړی به راواخلو try to do دا به دلته کېږي اوس به راسو دا به راواخلو نو لومړی به دغه آرټ سورس راواخلو مثلا دلته دا ټول ګلو کته دلته تاسو ته یو عملي باندې مخکې کنټرول آرټ سورس ډایرکټلی یو دا دلته کېږدئ دغه ځای به دا کاپي کړو
select all copy دلته به paste اوس به راسو component برخې ته add component media player او دلته به نوم ورکړو مثلا mp نن چې کله ورکړ دا mp به حتما ورکوئ ځکه که تاسو mp نه ورکوئ بیا به دغه ځای کې دغه لومړی mp ټکی stop دا به mp به خالي بدلوئ که دلته مو د component هم هر نوم ورکړی وي نو بیا د هغه نه بعد به تاسو ورکوئ release دا په دغه ځای کې به تاسو release وګورئ په د آخر کې شته دلته کېږدئ په دغه ځای کې به mp انتخاب کړئ د هغه نه بعد به تاسو یو دغه راواخلئ دلته چې کوم شی ده مثلا set variable string add string به ورکوئ نوم به ورکوئ مثلا fast دلته مو چې کوم نوم ورکړ اوس به دغه راواخلئ دغه set string to لاندې آخر کې به کېږدئ د هغه نه بعد دا به ښکته کړو دلته کوم څه انتخاب شوی join and join نو اوس به راواخلو join and join اپریټر برخه کې دا او دا به دلته کېږدو او دغه ځای کې به پټ انتخاب کړو پټ تاسو کولی شئ دغه کوډ ایډیټر دغه ځای کې به دا کاپي کړو کله کینسل به کوئ اوس به راشئ دغه ځای کې تاسو ولیکئ mpa موږ هلته نوم ورکړی a او په دغه ځای کې یا a نه هم تېر شئ مثلا دا هلته به درج کړئ id په دغه ځای کې به تاسو ولیکئ هماغه کوم نوم مو چې کاپي کړی په کیبورډ کې mp3 په نوم باندې کوم بل څه مو چې دغه کړې وه دغه شی چې ده دا به دغه ځای کې وټاکئ لکه دلته دا کار نه کېږي بیا به راسئ دلته add source اضافه کړئ add source او اوس به راسئ دا به select کړئ select all copy دا به چې کله کاپي کړئ اوس به paste دلته به واچوئ نو تاسو به اوس راسئ په دغه ځای کې فایل پټس لیکلی دغه دا به ایسته کړئ پات شو نو خلاص سیو به یې کړئ او په آخر کې به د mp سټارټ کړئ او دغه ځای کې mp خپله ټاکل شوې ده نو دا مو د دغه ځای کار اوس پاتې شو د هغه راچول مثلا دلته به تاسو یو فولډر جوړ کړئ نوم به ورکړئ مثلا راو نو اوس راځو ترانې راخلو مثلا ما په مای البمز کې سیف کړي دي نو راځو مای البمز په دغه ځای کې څلور دانې ترانې دي سلیکټ کوئ کله به چې دا سلیکټ کړئ رینیم دا هلته به تاسو ورکړئ مثلا یو نوم به ورکړئ دوه یا درې یو دغه نه بعد دته دوه ورکړئ نو ټولو ته مو نومونه ورکړل اوس راځو یو بل کار هم پاتې ده چې هغه مخکې موږ دلته په ان کریډ کې کوم هغه اضافه کړی و mp3 ول اوس مو خالي mp3 در لرې کړه یو دوه درې څلور دا مو پرېښودل نو که تاسو ورسره mp3 لیکلی وي دا هم لرې کړئ ورسره بیا نو اپلیکیشن مکمل جوړ شو نو په دې برخه کې فقط د ثبتي چلانول نور د تېرولو درولو یا هم نور امکانات نه ورکوو هغه امکانات به په راتلونکې برخه کې ورکوو نو اوس اپلیکیشن رن کوو ویډیو درو تر څو اپلیکیشن جوړ شو نصب مو کړ اوس یې خلاصوو د تورې شرنګ د